بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په ګرامر کې موږ او تاسې ملکي ضمایر وایو. لومړی راځو د دې تعریف وایو. عبارت د داسې ضمایرو څخه دي چې ملکیت ښایي یا د یو شي ملکیت ښایي. ملکي ضمایر هغه ضمایر دي ګرانو زده کوونکو چې دا د یو شي ملکیت ښایي. موږ او تاسې ویلي وو سبجیکټ پروناون یا فاعلي ضمایر چې هی، شي، اټ، آی، یو، وی دې څخه عبارت دي. دې ته ویل کېدل فاعلي ضمایر. د دې ملکي ضمایر چې دي کله چې تاسو غواړئ چې هی په ملکي ضمیر باندې تبدیل کړئ نو بیا به هز استعمالوئ. شي د شي دپاره به هر استعمالوئ. د اټ دپاره به اټس استعمالوئ. د آی دپاره به مای استعمالوئ. د وی دپاره به یور استعمالوئ. د وی دپاره به اور استعمالوئ. د دې دپاره به دیر استعمالوئ. د هی مطلب دی هغه، خو د هز مطلب دی د هغه. د شي مطلب دی هغه، د هر مطلب دی د هغې. د اټ مطلب دی هغه، د اټس مطلب دی د هغه. د آی مطلب دی زه، د مای مطلب دی زما. د یو مطلب دی ته، یور مطلب دی ستا. وی مطلب دی زموږ. د اور مطلب دی زموږ. د دې مطلب دی دوی. د دیر مطلب دی د دوی. صحیح شوله؟ تاسو دلته لیدلی هم شئ هی معنا هغه او هز معنا د هغه. ګوره لکه فرضاً زه تاسو ته مثال در کوم. هی ایز احمد. هغه احمد دی، لیکن دا خو ما ولیکل هی ایز احمد، هغه احمد دی. خو که چیرته زه داسې یوه جمله جوړوم چې فرضاً it is his book، دا د هغه کتاب دی. اوس دلته وګوره ما his استعمال کړ. صحیح شوله که نه؟ it is his book، دغه د کتاب ملکیت وښودل شو چې دغه کتاب د چا دی؟ دا کتاب چې دی د هز دی، یعنی د هغه دی. همداسې موږ او تاسې اوس راځو دغه ملکي ضمایر په خپل کتاب کې موږ او تاسې لولو او په مثالونو کې استعمالوو. راځو آیټم 6 مای. په دې درس کې یا په دې صفحه کې موږ د مای څخه استفاده کوو. لومړی مثال ته تاسو راشئ. مای نیم از عمر. ګوره مای نیم یې ولیکه، وایي زما نوم چې دی عمر دی. نو دلته دا عمر خپل نوم ځان ته مشخص که. دلته بیا وایي this is my shirt، دا زما کمیس دی. شرټ څه ته ویل کیږي؟ کمیس ته ویل کیږي. د دې کمیس ملکیت خپل ځان ته مربوط که. وی ویلی چې this is my shirt، دا زما کمیس دی. دوم مثال ته راشئ. my name is سارا خان. زما نوم چې دی سارا خان دی. this is my dress، د ښځې کمیس ته څه ویل کیږي؟ ډریس ویل کیږي. د نر کمیس ته شرټ ویل کیږي.
دا سارا خان وی this is my shirt دا کمیس چې دی دا زما دی د مای په واسطه باندې د دې کمیس ملکیت ځان ته څنګه که مربوطې که دریم ترازو my eye زما سترګه my ear زما غوږ my nose زما پوزه my lip زما شونډه my tooth زما غاښ my tongue زما ژبه صحیح ده که تاسو چیرته په خپله سترګه باندې لاس کیږدئ او وایئ چې دا زما سترګه ده نو تاسو به په انګلیسي کې ګرانو زده کوونکو داسې وایئ this is my eye صرف this is به ورسره اضافه کوئ لیکئ به this is my eye په خپل غوږ باندې لاس کیږدئ او ووایاست this is my ear دا زما غوږ دی this is my ear همداسې خپله پزه لپ شونډو ته ویل کیږي ټوت غاښ ته ویل کیږي ټونګ ژبې ته ویل کیږي this is my face دا زما مخ دی څلورم my arm زما مټ my thumb زما غټه ګوته یا بټه ګوته ورته هم خلک وایي my finger زما ګوته ګوره د غټې ګوتې ته ټمب ویل کیږي او د نورو ګوتو ته فنګر ویل کیږي my hand زما لاس پنځم my leg زما پښه my knee زما زنګون my foot زما پښه ګوره عمومي ټولې پښې ته لګ ویل کیږي خو دغه ساحې دغه پښې ته بیا څه ویل کیږي فوټ ویل کیږي my shoe زما بوټ ګوره تاسو ته دا کتاب ورو نوي نوي لغاتونه ګرانو زده کوونکو درښیي په دې درس کې تاسو خپل د مخ ټول شیونه زده کړه تاسو مخ وپېژنده چې مخ ته په انګلیسي کې فیس ویل کیږي سترګې ته آی ویل کیږي غوږ ته ایر ویل کیږي همداسې نوز پزې ته لپ شونډې ته ټوت غاښ ته او ټونګ ژبې ته لاس مو وپېژنده د لاس مختلفې برخې غټه ګوته ته څه ویل کیږي نورو ګوتو ته څه ویل کیږي همداسې پښه مو وپېژندله زنګون مو وپېژنده بوټ مو وپېژنده نو اوس به تاسو خپل کتابچې راواخلئ او په هغې کې به داسې جملې جوړې کړئ یعنې تاسو به په خپله کتابچه کې دغه ټول شیونه چې تاسو دلته ولوستل دا به ټول په جملو کې استعمال کړئ داسې به ولیکئ لکه this is my eye وبه لیکئ this is my lip یعنی دا 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دا 15 جملې باید تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ د دې لیکل باید تاسو زده وي املا یې زده کئ ځکه همدغه بګینر چې دی په دې کې تاسو کولی شئ چې د انګلیسي اساسي شیونه زده کئ او تاسو دا زده کئ چې څنګه تاسو کولی شئ د یو شي ملکیت خپل ځان ته وښایاست د یو شي خپل ملکیت خپل ځان ته منسوب کئ نو هغه به تاسو د مای په استعمال سره this is my eye this is my lip راځو بلې صفحې ته 15مې صفحې ستاسو د کتاب ته item 6 my your my مطلب دی زما your مطلب دی ستا لومړي مثال ته راشئ this is my head دا زما سر دی yes دا بل شاګرد ورته وایي yes بلې that is your head هغه ستا سر دی ګوره this معنا دغه او د that معنا دی هغه دوهم مثال this is my hair دا زما ویښته دي
دوم شاګرد ورته وایي yes بلې Dad is your here هغه ستا ویشته دي. دریم This is my neck neck څه ته ویل کیږي غاړې ته. دوم شاګرد ورته وایي yes بلې That is your neck هغه ستا غاړه ده. نو تاسو په دې 15مه صفحه کې دا هم زده کړل چې څنګه تاسو کولی شئ ووایاست یو نفر ته چې دا زما سر دی، هغه نفر بیرته تاسو ته کولی شي چې جواب درکړي چې بلې دا ستا سر دی. read aloud په تیزه ولولئ. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ته شپږ مثاله درکړي دي خو دا شپږ مثاله ته مکمل نه دي. دلته تاسو وګورئ آی پی لیکلی، دلته او پی لیکلی، دلته آی آر ټي لیکلی، دلته او ای، دلته ای، دلته اف آی. دا به تاسو څنګه کوئ؟ تکمیلوئ به یې. په څه ډول به یې تکمیلوئ؟ راځئ دلته آی پی لیکلی دی، دا کشتۍ ده. نو اوس تاسو ته کتاب وایي چې محترمو شاګردانو کشتۍ ته په انګلیسي کې څه ویل کیږي؟ شپ. او دلته آی پی لیکلی، نو دلته به تاسو ورسره اس اچ ولیکئ، نو د دې څخه به شپ جوړ شي. دلته او پی لیکلی دی، دکان دی. دکان ته په انګلیسي کې شاپ ویل کیږي، نو اس اچ ورسره ولیکئ، د دې نه شاپ جوړ شو. دلته شرټ لیکلی، یعنی دلته به تاسو اس اچ د دې په اول کې راولئ. دلته شرټ لیکلی، اس اچ ورسره ولیکئ، شرټ کمیس. او ای لیکلی دی، اس اچ ورسره ولیکئ، شو بوټ. دلته ای لیکلی دی، اس اچ ورسره ولیکئ، شي یعنی هغه. دلته اف آی لیکلی دی، اس اچ ورسره ولیکئ، فش یعنی ماهی. نو دلته به تاسو دا جملې یا دغه لغاتونه چې دي د اس اچ په استعمال سره به تکمیلوئ. راځئ تلفظ کوئ. read aloud په زور یې ولولئ. اس اچ ship ship shop shirt shoe she and the last one fish.